تلاشي چې خلاص شو بیا کولی شي چې لاړ شي. سمه ده وروره. لږ نور هم صبر وکړه، واخله. سمه ده. ژوندی اوسئ. څه خبره ده؟ پلټنه ده وروره، موټر کنټرولوي، لږ به په تمه شو. مونږ کار لرو وروره، نشو په تمه کېدلی، شاته وګرځه. سمه ده وروره. زموږ شاته بل موټر راغی، په تمه کېږو، بله چاره نشته. دا څه چې ده نو مونږ کته کېږو. دا پیسې دې واخله. هی ودرېږئ ملګرو، خپل پیشن کارتونه مو راوباسئ، موږ راځو. هی تاسو چیرته ځئ؟ ډازې مه کوئ، ډازې مه کوئ، دلته ملکي کسان دي. موټر نه ووځه، ووځه، زر کوه، زر کوه، ښکته شه، ښکته شه. هغوی څوک ول؟ حال ووایه، حال ووایه، هغوی څوک ول؟ والله چې زه یې نه پېژنم وروره، زه ټکي سیوان یم، د سورلیو غوندې موټر ته پورته شول. قومندان صاحب یو ځل دا بایک وګورئ. پام کوه چې حرکت ونه کې ځوانه، پام کوه، کنه نو ولم دی. دلته څومره ډېر چاودېدونکي توکي د قومندان صاحب. وحشیانو وتښتېدل ماشه. ښکاره ده چې تښتي. موټر له چاودېدونکو توکو نه ډک دی ډاکټره. دا څه دی ها؟ دوی څومره ډېر چاودېدونکي توکي راټول کړي. قومندان صاحب دې سړي موږ سره د مرستې لپاره هر څه وویل، اسناد یې مو ستونزه نه لري. تر څو چې د هغوی رسمونه ویستل کېږي پاتې دي شي، وروسته به بیا خوشي کړو. امر پر ځای کې قومندان صاحب. قومندان صاحب په څه چې پوهېدم ټول مې وویل. ګورئ زه ټکي سیوان یم، هغو خلکو ګډې وډې خبرې کولې، کېدای شي د سوریې کسان وي، بس هم دومره پوهېدم. د څېرو په اړه معلومات ورکړه. د هغوی د څېرو رسمونه ویستل کېږي، وروسته بیا ته خوشی کېږي. سمه ده قومندان صاحب، ژوندی اوسئ. ازر کوه راځه له ما سره. هغه کسان تر ټولو ډېر ښه ته پېژنې، که بیا دې ولیدل ما ته خبر راکړه. سمه ده؟ سمه ده. ځه لاړ شه. راځه. عسکرو او پولیسو ولسوالۍ کله بنده کړې ده. کېدای شي چې زموږ ټلیفوني خبرې واوري. درته مې ویلي و چې ما سره اړیکه مه نیسه. بیا اړیکه نه نیسم. ټلیفون به مې خودونکي ته ورکړه. واخله. بله سمه ده. ما ته ښه غوږ شه، که ونیول شوی با تخته شوی. مورې موټر ته مې تر هګر پورته شوي ول. زما ګناه څه وه؟ دا چې زموږ کور یې تالاشي کړی، هغوی خپله دنده ترسره کړې. مورجانې ګوره ورور مې دې له لاسه ورکه، که په تا څه شوي وی ها؟ مورجانې نور نه مه ژاړه. ګوره موټر کې دې تیل اچولي، بس دې نن کار مه کوه، ځه کور ته لاړ شه. سمه ده سمه ده سمه ده مورجانې، ته دې خپل شیان راټول کړه چې یو ځای لاړ شو. سمه ده زویه، ته لاړ شه ارام وکړه، شیان زه راوړم ګرانه. سمه ده. ځه ته لاړ شه. خدای پامان. په مخه دې ښه شه.
وروره خدایا دا خو یعقوب دی یعقوبه وروره پام کوه وروره فکر که چیرته دی دوی هم هغه کسان دي باید قمندان ته خبر ورکړم خو ورور مې دا ټول امنیتي مرکزونو ته فاکس کوي امر پر ځای کیږي اخایم بله قمندان صاحب زه یم ټکي سیوان حقان ما هغه به مې ښودونکي ولیدل مرکز کې دي پخواني بازار ته ځي زه هم ورپسې ځم واک شه زمریا ځان دې ورته مخ کاره کوه هغوی وڅاره تلیفون دې مه بندوه موږ همدا اوس هلته راځو سمه ده سمه ده قمندان صاحب حقان به مې ښودونکي لیدلي همدا اوس حرکت کوو زر کوئ سمه ده شاهینه ته ټپي یې زر کوه ښه یم زر کوه مخکې شه څوک یې زه یم مروه مروه ما ته دې دروغ وویل چې پلار دې مړ شوی پلار مې ژوندی دی عسکرې بشیر ژوندی دی قمندان صاحب څنګه نو ټولې ودانۍ ور واخیسته هغه څنګه ژوندی دی مروې تا ته چا دا خبره وکړه ما مامې راته زنګ ووهه پلار مې ما ته پارک کې په تمه دی پام کوه چې لاړه نشې پام کوه هر چا چې درته ویلي دروغ یې ویلي له کور نه ونه وځې زه هلته راځم سمه ده د ماما په نوم یې چا زنګ وهلی ورته یې ویلي ده چې پلار دې ژوندی دی غواړي په دې ډول سره هغه جلۍ ووژني قمندان صاحب اصلی بشیر مړ شو دا د فرید لوبه ده غواړي چې هغه جلۍ ووژني خو د هغې پلار مړ شو په هغې جلۍ څه کوي یا ګورنه خان وشتونکي یعنی فرید له رسالت نه ډاک سړی دی یعنی خدای پوهېږي چې هغه به بیا څه پلان لري او په هغې جلۍ به څه کوي هغه جلۍ باید زر تر زره وژغورو تاسې د مروې څنګ ته لاړ شئ سمه ده له هغې جلۍ نه ساتنه وکئ پوه شوئ امر پر ځای کېږي قمندان صاحب ډاکټره حرکت کوو ښه سمه ده مشه زر کوه شاهینه حرکت کوو صبر وکړه قمندان لاړ شي زر کوه ځو قمندان صاحب پخواني بازار کې دکان ته ننوتل سمه ده زمریا موږ راځو اوس هم دننه دي په درېیم دکان کې دي ژوندی سې زمریا ښه کار دی وکړه زر کوه نور نو ته کور ته لاړ شه که کومه ستونزه وه نو ما ته خبر راکړه قمندان صاحب زما یو ورور دی زه غواړم چې هغه پیدا کړم سمه ده زمریا وروسته بیا خبرې کوو سمه ده زر کوه ته اوس لاړ شه عبدالله مصطفی شاته لاړ شئ تاسې دواړه دې خواته لاړ شئ زر کوه عثمانه تاسې دې خواته لاړ شئ هله زر کوئ علي ته له ډاکټر سره لاړ شه زر کوه زر کوئ تاسو لاړ شئ زه لږ وروسته درځم سمه ده سمه ده زر کوئ
راځه پروسه کوي، پورته کوي بکس راوباسه ته هم راوباسه بکس راوباسه راوباسه بکراره آفرین لاس دې لرې که بمونه دي سرداره اوس نو حال ووایئ فرید څوک دی او چیرته دی ګوره مشره ښکاره ده چې په اسانۍ حال نه وایي یعنې دوی موږ ته ښه معلوم دي دوی نیزو قرارګاه ته بیایو حال دی د څېړنې لاندې نیسو نور پخپله بیا د بلبل غوندې حال څه درته وایي علي زر کوه دوی ولچک که صبر وکړه مه کوه زنابره ما ته ښه غوږ شه که ونیول شوی او حال مو وویل نو ستاسې ټوله کورنۍ ختموم دې کم عقل څه وکړل دوی ډېر د فشار لاندې دي بکسې یې راواخلئ زر کوئ زر راځئ نښان ویشونکی دی سنګر ونیسئ هیڅوک نه ښکاري سرداره مشره هغه وحشیانو ته خبر رسېدلی ودرېږه تښتي قمندان صاحب د دوکان شانه یو کس تښتي زر یې ونیسئ زر کوئ ډاکټره ښکاري چې دریام کس یې هم هلته و شاته لاړ شئ زر کوئ سمه ده مشره تاسو دواړه له ما سره راشئ ورورا حکانا ورورا شکر دی چې راغلی ورور جانه راغلم زر کوه ما خپلې مور ته بوځه راځه مور به مې ډېره خوشحاله شي زر کوه پورته شه دا چېرته لاړ ها نه پوهېږم کومې خواته لاړه ها دې سړک ته راغی یو ناڅاپي ورک شو قمندان صاحب یو به مې ښودونکی پاتې مخکې له دې نه چې کوم مصیبت پیدا کړي باید وینیسو زر کوئ ماروي ته چیرته یې ماروي تښتېدلې ده اوف له عمر صاحب سره وغږېده ګورو چې څه کېږي ورته هیله مند یم هې تاسو دلته ویده یئ ها ماروا نشه تښتېدلې ده څنګه کېدلی شي دا ته څه وایه لږ مخکې خو کوټه کې وه کوټه کې نشته کړکۍ خلاصه ده له کړکۍ نه تښتېدلې دلته پارک شته هو شته مروي
ته څوک یې ها؟ ما درته زنګ وهلی و، زه د ماما یم. خو زه تا نه پیژنم. وړه وې چې زه له تاسې نه لرې تللی وم. یاد ته دې نه راځي لورې. پلار مې هغه چیرته دی؟ ما ته یې وویل چې هغه مړ شوی دی. دروغ یې درته ویلي دي. پلار دې ژوندی دی. زه ته هغې ته بیایم. تا ته په تمه دی. زر کوه راځه. زر کوه راځه که نه، پلار دې په تمه دی. راځه. ودرېږه مروې. هغه سړی دې غولوي مروې. اصله ارامه اوسه، جلۍ ته زیان رسولی شي. اوف، ما ته دې دروغ وویل چې پلار دې مړ شوی دی. دې سړي درته دروغ ویلي. ځه له دې ځای نه لاړ شه. اصلي ارامه اوسه، دلته ماشومان دي. پلار دې ژوندی دی. تا ته په تمه دی. زر کوه راځه. راځه که نه، هغه په تمه دی. راځه. ودرېږه مروې. ته په دې وسلې څه کوې عسکرې ها؟ ګوره دا سړی کولی شي تا ته زیان ورسوي. ارامه اوسه، ځه. راځه مروې، راځه چې ځو هله. راځه دلته راشه. خوشې مې که، خوشې مې که، پلار مې ما ته په تمه دی. خوشې که مروې. الله الله، مخکې شه مخکې شه. څنګه ته تلم؟ خوشې مې که، خوشې مې که. دلته کېنه، نوره نه مه ژړه. ته له ما نه څه غواړې ها؟ زه غواړم د خپل پلار څنګ ته لاړه شم. مروې نور نه په دې پوهه شه. پلار دی، زموږ پلار مړ شوی. هغه سړی تا ته دروغ وایي. زه ستا خور یم مروې، په ما باور وکړه. ته وایې چې پلار دې مړ شوی، وایې چې زه ستا خور یم، په اصل کې ته راته دروغ وایې. ته مې خور نه یې، ته یوه دروغجنه یې، ته مې خور نه یې. سمه ده سمه ده سمه ده، ارامه اوسه. سمه ده سمه ده. ما تر اوسه فکر کوه چې پلار مور او خور مې مړه شوي دي، خو خلکو ما ته دروغ ویلي ول. هغوی نه دي مړه شوي، تر اوسه ژوندي دي. خو زه نه پوهېدم هغوی چېرته دي. اوس یوازې ته زما څنګ کې یې مروې. دا ځل په رښتیا چې زموږ پلار مړ شوی دی. یوه چاودنه وشوه، په چاودنه کې مړ شوی. ته زما خور یې ګرانې، او زه ته هېڅکله یوازې نه پرېږدم مروې. دروازه کې ته یې زویه؟ تا خو ډېر وخته حرکت کړی و که نه؟ خانه زه چاته وایم ګرانه زویه؟ زه چاته وایم ها کنه؟ یعقوبه په دې معنی چې ته پیدا شوې کور ته راغلې خپل کور ته راغلې زه پوهېدم چې ته راځې ویل مې چې یعقوب زوی مې کور ته راځي زویه ډېر شکر دی ګرانه له تا نه ډېر شکر کوم خدایه زویه راغلی بیرته راغلی مورې ته مې وژنې څنګه آخر هم بیرته راغلی زویه راځه وګوره راځه زویه وګوره ځای مې دې هېڅ نه دی بدل کړی لاس مې ورته نه دی وړاندې کړی زه پوهېدم چې بیرته راځې زه پوهېدم چې زما یعقوب زوی بیرته راځي په دې اووه کلونو کې مې هره ورځ څو ځلې یاد کړی ګرانه سمه ده مورې نور نه بس دی ځه لاړه شه ورور ته مې خواړه تیار که زه هم ځم چې خوندور خواږه راوړم
سمه ده زویه زه ته لاړ شه ځه زویه دا ما ته راکړه چې لاس دې لاس مو وړاندې شخېږي کوه مورې ته دې ځان مه په زحمت وه زه یې خپله ځای پر ځای کوم ته ماته خواړه تیار که زه ډېر وږی شوی یم سمه ده زویه ته دې لومړی دمه جوړه که وروسته بیا د باندې راشه ښه زه تا ته ښه خوندور خواړه تیاروم سمه زر ده کوه سمه ده چیرته یې زه یو ډاډمن ځای کې یم یو ډاډمن ځای کې دي پلاره دوه بمې ښودونکي مړه شول باید د ادریس د غونډې ځای په بموالو ځول شي بیژن باید وخت له لاسه ورنکو دا بلاوې له کوم ځای نه را پیدا شوې السلام علیکم ګرانه وعلیکم سلام وعلیکم سلام حاکان چېرته دی وروره حاکان نشته حاکان نشته وروره څه څنګه نشته شاید چې کوم یعقوب خی کاغه قسم دا وي نو د پیسو لپاره هر کار کوي قاچاقبري غلا کول نشئی توکي لیږدول د کسانو وژل هر ډول رذالت کوي بریز وشو ته مې چیرته لیدلی نه پوهېږم یعنې نوم دې څه دی هغه زما نوم وروره دا زما ورور دی قمندان صاحب نن سهار په خیر کور ته راورسېد ته چیرته وې استانبول کوم زه استانبول کې په یو رستورانت کې کار کوم وروره د فرید په نوم څوک پېژنې نه نوم مې ورته نه دی اورېدلی سوریې ته تللی قمندانه نه وروره هېڅ نه یم تللی خیرات دې دلته څه خبره ده اندېښنه مه کوه مورې هېڅ خبره نه ده نه قمندانه څوک نه پېژنم زه په استانبول کې وم موږ دوه بمې ښودونکي ختم کړل زمریه خو یو یې وتښتېده تا خو هغه درېیم کس ونه لیده کله چې هغوی زما موټر ته پورته کېدل یو کس یې هلته پاتې شو خو هغه بیا رانغی ما هېڅ ونه لیده سمه ده حقانه مورې ها له ډوډۍ نه وروسته د ادریس مشر د غونډې ځای ته ځو دا خبره اوس له کوم ځای نه پیدا شوه ادریس مشر له فقیرانو سره مرسته کوي دا چې زه بیرته راغلم باید صدقه ورکړم هلته مې فقیرانو ته پیسې ورکولې مورې زویه ته نه پوهېږې هلته اوس ډېره ګډوډي ده همدارنګه ادریس مشر خو هلته نشته خیر دی زه فقیرانو ته پیسې ورکوم زر بیرته راځو مورې سمه ده زه تاسې رسوم زر کوه لومړی د خواړه وخوره راځه زر کوه هغه سړي دا جلۍ تښتوله په وروستۍ شېبه کې زه او شاهین ورسېدلو داسې ښکاري چې فرید غواړي هغه جلۍ وتښتوي ټلیفون له هغه جلۍ نه واخلاصلی
اوس نو هغه ځای ښکاره شوی دی سرداره هغه جلۍ په ارامه نه پرېږدي اصلی مروه یو بل نوي کور ته لېږدوو تر څو چې مروه یو نوي کور ته ځي زه او شاهین ورسره پاتې شو قمندان صاحب سمه ده اصلی سمه ده سمه ده قمندان صاحب اجازه راکړه چې دلته پاتې شو ښه سمه ده له ما نه څه غواړې عسکرې ما په ارامه پرېږده زه هېڅ تا نه غواړم ته ولې نه پوهېږې خور جانې ته داسې مه کوه موږ خویندې یو ګوره نه ته او نه زه بل څوک لرو ګرانې خورې موږ یوازې یو خو زه تا نه غواړم عسکرې ته ولې په خبره نه پوهېږې ها مروې بس دی خبره موږده وه اصله ولې له تا سره دومره خواخوږي کوي ولې تا پسې دومره ګرځي هغه ستا خور ده تاسې خویندې یئ راځه وروره راځه موږ تا ته په تمه یو راځم وروره راځم دا بکسه د څه شي ده هغه ځینې جامې مې دي چې زه یې نه اغوندم وړه مې چې په فقیرانو مسکینانو یې وویشم ما فکر وکړ چې ته بیا تښتې نه وروره ولې به وتښتم تر هغه ځای پورې به لاسدقې لاره وي همدومره به وي ښه سمه ده ځان چمتو کوم زر درځم وروره سمه ده راځه ځه لاړ شه زه هم درځم السلام عليكم وعليكم السلام القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم خدای دې په کار کې برکت واچوه زویه ته په مخه دې ښه سمه ده مورې راځه چې ځو ولې بیړه لرې لږ صبر وکړه ارامه اوسه سمه ده راځه چې ځو راځه چې ځو إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة توبه توبه خدای دې له ادریس مشر نه راضي شي له فقیرانو سره مرسته کوي خدای دې حامد مشر هم وبخي زویه هغه هم یو ډېر ښه سړی و څوک چې د قومونو ترمنځ جنګ جوړوي خدای دې هغوی ټول تباه کړي راځه مورې سمه ده په خیر راغلی خوشحاله اوسې زویه خوشحاله اوسې ګرانه فکر کوم چې دا یعقوب مې چیرته لیدلی دی سرداره خو چیرته ګوره مشره هغه ټکسیوان او مورې ښه کسان ول خو هغه یعقوب راته هېڅ سم سړی ښکاره نه شو مشره څه کوو
د څارنې لاندې نیسو ګورو چې څوک دی او څه کوي پوه به شو خدای دې قبول کړي زویا سمه ده راځه مورې لږ په قراره زویا والي دومره زر کوه راځه وارخطا مورې، زر یې کوه. صبر وکړه زویا والي بیړه لري راځه. صبر وکړه یعقوبه زر کوه راځه مورې زر کوه الله الله زر کوه. والي مې داسې راځه، ټیله راځه، کوي راځه. یعقوبه زر کوه. صبر وکړه راځه والي نو. مې ټیله کوي خیر کې زویا دا څه وشول درنو لیدونکو حالات بیخي خراب دی په دې چاودنه کې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین زر تر زره پیدا کړي دا رذالت دی دوی ټول ملکي کسان دي فقیرانه او مسکینانه وژلي دي قماندان صاحب موږ په لاره کې له پیښې نه خبر شو لومړی حمد وواژه اوس یې د ادریس د غونډې ځای په باب ولوځوه دواړو قومونو ته زیان ورسېده اوس نو د هغو قومونو مخه هېڅوک نشي نیولی موږ د پیښې ځای ته ځو قماندان صاحب اړتیا نشته هلته زموږ کسان شته هغه ځای ته چې نږدې کومې کامرې دي تاسې هغه ټولې وګورئ کیدای شي کوم څه مو لاسته راشي لږ وروسته ثبت شوې ویډیوګانې راوړي زه هڅه کوم چې دواړه قومونه ارامه کړم او خدای دې له موږ سره مرسته وکړي هغه یعقوب ښه کار وکړ زموږ جنګ له دولت سره دی لاس کارو سره دی او خو هلته مېرمنې ماشومان او بېګناه انسانان مړه شوي دي که چیرې بریا غواړې نو زړه سوځېدل باید هیر کې بیژن زر کوه یعقوب ته پیام ولېږه د رارسېدلو راپورونو له مخې ویل کېږي چې په دې پیښه کې د 3 ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او ډېر شمېر کسان ټپیان دي دا خبرونه مو ګوره مورې زویا ته خو پوهېږې چې موږ خدای وساتلو چا چې دا کار کړی انشاءالله خدای به ورته سزا ورکړي مورې وروره زویا ډېر شکر چې تاسې ښه یې زویا خدای موږ وژغورلو ګرانه موږ چې ووتلو بام چاودنه وکړه هو موږ وژغورل شو زویا ته خو ښه یې که نه مورې ښه یم زویا اوس نو باید د حامد مشر جومات په بام والوځوي یعقوبه لاس په کار کېږي پلاره زموږ لوبه اوس پیل شوه بیژن ګورو چې هغه سنګوریان نومې بلاوې دا ځل څنګه زموږ مخه نیسي تاسو پوه شوئ ځواب راکئ بیا یې وایم ځواب راکئ له چاودنې نه تر 2 ساعته مخکې ټولې ویډیوګانې وګورئ چې کوم شاکي کس پکې ښکاري او که نه سمه ده سرداره په سترګو قماندان صاحب خیر کې خدای دا بیا څه شوي دي ها اصلي زموږ کسان مرستې ته اړتیا لري ته له مروې سره پاتې شه زه ځم سمه ده صبر وکړه زه هم ځم د خوړلو لپاره یو څه راوړم ښه سمه ده ته کوم څه غواړې مروې راغلل تاسو اوس ځئ نه زه بیرته زر راځم دوکان پورې ځم تاسو ته کوم څه راوړم نه ژوندی اوسئ سمه ده
ځواب راکئ بیا یې وایم ځواب راکئ څه پیدا شول تر اوسه نه قومندان صاحب دا نوې ویډیوګانې دي ډاکټره دا سي ډي واخله ویې ګوره سمه ده مشه ګورم یې نازا دا واچوه چې ویې ګورو د دواړو قومونو کسان غوسه دي هره شیبه د جنګ امکان شته لږ وروسته د احمد مشر جنازه کېږي سرداره که په هغه جومات کې همداسې کوم رذالت وشي نو بیا د هغو قومونو مخه نشو نیولی موږ به همدا اوس جومات ته لاړ شو قومندان صاحب تر څو کس معلوم نشي مخه نشو نیولی هغه کس پیدا کوي سرداره امن پر ځای کېږي قومندان صاحب زر کوئ ملګرو زر کوئ لږه بیړه به کوئ سرداره راشه دا وګوره همدلته یې ودروه خیر کې دا خو د هغه ټاکسي وان مور او یعقوب دی قومندان صاحب داسې ویډیو ما سره هم شته چیرته ده علي ودروه ودروه د دننه کېدلو په وخت کې یعقوب سره بکسه وه خو وتلو کې نشته بام په همدې بکسه کې وړل شوی هغه موږ وغولولو مشه زویا یعقوبه ته چیرته ځې وروره هغه مورې نن د حامد مشر جنازه کېږي ښه جومات ته ځم ته اوس مه ځه وروره د حامد مشر پلویان فکر کوي چې زموږ قوم هغه وژلی کومه پیښه ونه شي وروره هېڅ هم نه کېږي وروره زه دعا ته ورځم وروره داسې چې دا زه هم در سره ځم یعقوبه حامد مشر خو یو ډېر ښه سړی و ثواب لري زویه همدارنګه زه به دې هم څنګ کې اوسم څنګه وروره هغه به مو دروه درته وایم هغه به مو دروه که نه نو ته هم نشې وتلی او ټول به یو ځای مړه شو ما ته ووایه قومندانه دا ظلم چا وکړو خیر دی ما ته ووایه زویه که سنګریان هغه اسناد لاسته راوړي نو تباه کېږو ډاکټره بیژن راځه ګرانې راځه ته دلته څه کوئ جلۍ